ورونو دغه ویډیو په سوشل میډیا کې ډیره تاویږي چې فضل الرحمن د دې دنیا نه لاړو او مړ شو. ما ته خلکو راومبلېږل او مبارکۍ هم خلکو راکړې چې فضل الرحمن لاړو او خدای مهربانه ختم شو د دې دنیا نه. دا ویډیو رښتیا ده که دروغ دي ځان در باندې ګورم. خو ولې زموږ افغانان ولې د پاکستان په هغه مولیانو خوشحالیږي چې ځان ته ایلمنډۍ غواړي او زموږ په وطن کې د جهاد خبرې کوي؟ دا د دې څه راز دی؟ اول لا دې دا ویډیو در باندې ګورو بیا خبرې کوو. अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान इंतकाल कर गए हैं। फैजुल्ला आगाह कीजिएगा, नहायत ही अफसोसनाक घड़ी है। मौलाना फजल रहमान अब हम में नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। आज इनका इंतकाल हुआ है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे, वो अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहे और आज उनका इंतकाल हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद सोमरो ने तस्दीक की है। دا دروغ دی، فضل الرحمن نه دی مړ، دا چا فیک نیوز جوړ کړی دی. خو ولې زموږ افغانان نه خوشحالیږي؟ او موږ به هر یو افغان چې د افغان مور نه پیدا وي او د پاکستان دغه مولیان مړ کېږي او د دې دنیا نه ځي، موږ به ستاسې په مرګ باندې اتړونه کوو، موږ به ستاسې په مرګ باندې ګډاګانې کوو، ځکه ستاسې رزیلانو بېشرفانو چې دا مدرسې نه دي، دا د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ دپاره دلته په پاکستان کې جوړې کړي او دا 45 کاله زموږ په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکوئ. تباه او برباد هم کو افغانستان. زموږ د خور نه هم قلم واغوستو، زموږ د لور نه هم قلم واغوستو، زموږ ځوانان هم مسافر کړه، زموږ وطن هم در په در کړه همدغه ستاسې په شان د رزیلانو بېشرفانو مولیانو. سمیع الحق او د سمیع الحق دغه بوړاز وی چې نه شي دی او نه هی دی. او همداسې فضل الرحمن یې همداسې صاحب مهربانه قاضي حسین احمد چې دا څومره هستې خدای هم تباه او برباد کړه، ټول به جهنمیان هستئ. ځکه چې تاسې ته خپل د کفر قانون لاندې ژوند تېروئ چې د انګریز قانون دی هغه منئ، په هغه کې وظیفې کوئ. خو زموږ افغانستان اسلامي قانون باندې د جهاد فتواګانې ورکولې او دلته هم خلک ټرېننګ کول، زموږ وطن هم تباه او برباد کړو. چې په کومه مدرسه کې د پاکستان په کومه مدرسه کې د افغانستان په خلاف د جهاد فتوا ورکول شوي، کم ملا ورکړي، کم قاري ورکړي، هغه مردار دی او د هغه په مرګ باندې موږ افغانان خوشحالي یو. او رب العالمین دې دغه مدرسې د ځمکې سره د ځمکې کړي، ځکه چې زموږ وطن تباه او برباد کړو ستاسې د لاسه. تاسو ته خپله ایلمنډۍ نه ښکاري، تاسو ته خپله په پنډۍ کې لوڅې جنکۍ نه ښکاري، تاسو ته امریکایان په اسلام آباد کې نه ښکاري. نن زما د وطن چې دا حل دی، فضل الرحمن دا ستا د لاسه. سمیع الحق خدای دې په قبر کې په څلور بولي کا. همدغه شانې نور چې تاسې څومره د افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکړي، خدای رب العالمین دې تاسې ټول تباه او برباد کړي. ځکه چې زموږ زړه تاو کوي، زړه. او انشاءالله دې دنیا کې خو به بد شي، په هغې دنیا کې به تاسو موږ د دغه ځینې نیسو او د پاکستان منافق مولیانو چې ځان ته ایلمنډۍ لوڅې جنکۍ کفر قانون غواړئ او زموږ وطن هم تباه او برباد کړو. تاسې به خدای ته څه جواب ورکړئ؟ ولې موږ افغانان ستاسې په مرګ باندې خوشحالېږو؟ د چا په مرګ باندې خوشحالي نه پکار افغانان ورو، خو ولې موږ د دې په مرګ خوشحالېږو؟ ځکه چې دې زموږ د بربادۍ سبب ګرځېدلي، دې زموږ د ماشومانو قاتلان دي، دې زموږ د وطن د بربادۍ قاتلان دي، دې زموږ وطن تباه او برباد کړو. خدای هم تباه او برباد کړو. اوس خو راوچت شي چې په دې افغانستان کې خویندو میندو ته اوس دغه د پانتونونه پرې بند شو، خو لږ راوچت شي، تاسو خو یو غږ اوچت کوئ که نه؟ خو تاسې خو همدا غوښته چې موږ بېسواده کوي، زموږ خویندې میندې بېسواده کوي، زموږ ځوانان بېسواده کوي. او خدای هم ګېډې خاورې کړه، خدای هم تباه او برباد کړه. افغانان ورونو چې کوم د پاکستان مولا، چې کوم د پنګټون مولا نه خو کوم د پاکستان مولا په افغانستان د جهاد فتوا ورکړي او د جهاد خبرې کړي، په هغې مولا چې کله مړ کېږي اتلونه هم پې کوئ، ګډاګانې پې کوئ، داسې پې خوشحالېږئ چې لکه دویم او دریم او څلورم واده چې کوئ. خدای هم تباه او برباد کړه. انشاءالله تاسې به جهنم ته ځئ، ځکه ځان ته ایلمنډۍ د کفر قانون او زموږ په اسلامي قانون زموږ په افغانستان باندې تاسې همیشه د 1904 نه تر اوسه پورې د جهاد اډم او د دغه ګرځولې. خدای هم تباه او برباد کړه. او انشاءالله تاسې به یو هم جنت ته نه ځئ، جهنم ته به ځئ. خدای هم جهنمیان که د پاکستان هغه مولیانو چې په افغانستان هم د جهاد فتواګانې ورکړي او دلته د کفر په قانون کې